د دې وظیفې په برکت باندې الله جل جلاله روزي دومره پراخه کړي چې تاسو به ځان سره ځای کولی نه شئ. قرضونه به هم الله جل جلاله تمام ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د سورة اخلاص یو داسې زبردسته وظیفه مې ستاسو په درانه خدمت کې راوړله چې دا وظیفه د دې ډېر زیات بېشماره فواید دي. لیکن که یو انسان د سورې اخلاص دا وظیفه کوي په ورځ کې صرف 400 کرته کول دي، خو په کومې طریقې سره به کوي نو هغه طریقه درته ښیمه. نو که یو انسان باندې د رزق تنګسیا ډېره زیاته وي، یو انسان یې د هغه کور ته آمدني لږه راځي او د دې د لاسه د رزق د لاسه ډېر زیات به انتخابي پریشانه وي، او بل طرف ته قرضدار د حد نه سیوي، یعنی د یو قرض د پاسه په باندې بل قرض راځي او د بل قرض د پاسه په باندې بل قرض راځي. یو طرف ته د رزق پریشان، یو بل طرف ته د قرض پریشان وي، او زمون کورونو ته آمدني ډېره زیاته کمه راځي. لیکن په داسې سختو حالاتو کې چې په الله باندې انسان توکل وکړي او دا وظیفه شروع کړي، د دې سختو او دې خطرناکو حالاتو نه به الله جل جلاله تاسو ته نجات درکړي. او د دې عمل او د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله روزي دومره پراخه کړي، دومره به پراخه کړي چې ځان سره به روزي ځای کولی نه شئ، خپل کې خپل کلی ګوان کې به ویشئ. لیکن په دې عمل کې اخلاص شرط دی چې د عمل په اخلاص سره کې یو خو به د روزي دومره پراخه شي، بل د قرض به د داسې ځای نه تا ته اسباب برابر شي، داسې یو سبب به درته الله جل شانه جوړ کړي چې څنګه د غرونو برابر قرض په تا باندې ولې نه. لیکن الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره هغه غرونه قرض چې وي هغه به د باندې الله جل شانه آسان کړي او ټول قرضونه به د الله جل شانه ختم کړي. د دې سورې اخلاص د وظیفې دومره لوی پاور خو دی. د سورې اخلاص د وظیفې طرف ته راځو چې دې وظیفې د کولو طریقه څه ده. د ټولو اول د سحر مونځ دا په پابندۍ سره په جمع سره کوي، د سحر مونځ به جمع سره کوي، او د هغې نه پس به په ځان له ځای کې کښېنئ او 11 کرته به درود شریف ووایي، درود ابراهیمي، هغه درود شریف چې کوم موږ په دې مانځه کې بار بار ویو، دغه درود شریف په 11 ځل ووایئ. بیا د هغې نه پس به 200 کرته سورې اخلاص یعنی قل هو الله احد دغه صورت تر د آخره پورې دا صورت به ټول ووایئ، او بیا د هغې نه پس به 11 ځله بیا درود شریف ووایئ او د خپل حاجت دپاره به دعا وغواړئ. یعنی که قرضدار یې د قرض د خلاصۍ دپاره دعا وغواړه ته بیا ګوره د الله امداد ته، او که ستا روزي لنډه تنګه وي د روزې د پراخۍ دپاره دعا وغواړه ته بیا د الله امداد ته وګوره چې الله سره امداد څومره کوي. او بیا د دې نه علاوه د ماسخوتن چې کله دا مازدیګر منځو کې نو د مازدیګر منځ نه هم په یو ځان له ځای کې کښېني چې چاته توجه نه اوړي، او 11 کرته یې درود شریف ووایي، د هغې نه پس 200 کرته سورې اخلاص ووایي، یعنی قل هو الله احد صورت پوره دې ووایي، او د هغې نه پس 11 ځله درود شریف ووایي او بیا یې د خپل حاجت دعا وغواړي. او که یو انسان ته دا مازدیګر په وخت کې ورته دا وظیفه کول ګران او مشکل وي نو هغې د ماسخوتن د منځه نه پس خو هم کولی شي، یعنی که هغه ته د ماسخوتن نه پس وخت میلاوېده نو دغه وظیفه د ماسخوتن نه پس خو هم کولی شي. نو د دوه منځو نه پس یا د سحر او د مازدیګر نه پس کوه، او که مازدیګر نه پس نشي کولی نو دا وظیفه به د سحر او د ماسخوتن د منځه نه پس کې روزانه پابندۍ سره کوه. انشاءالله په لږ ورځو کې دننه به تاسو وګورئ چې الله تاسو سره د غیبو نه امداد څنګه کوي او څنګه تاسو د غیبو نه اسباب برابروي، او ستا روزي الله جل جلاله څنګه پراخه کوي، او قرضونه څنګه خلاصوي، په خپلو سترګو باندې برس ووینئ. خو په دې باندې ازمایل هغه شرط کامله بروسه به زموږ په الله جل جلاله باندې وي.